د هرات روغتیایي مسؤلین وایي د روان 1498 هجري لمریز کال د پیل راهیسې په نشو روږدي 98 کسان مړه سوي دي. د هرات د عضوي روغتون د شمیرو له مخې په مخدره توکو باندې اخته ډیری دا کسان د کال په وروستیو میاشتو کې د واټونو پر سر د یخنۍ له کبله مړه سوي دي. محمد عارف جلالي د هرات عضوي روغتون سرطبیب وایي چې په مخدره توکو د روږدو کسانو د ځاني تلفاتو د کمښت او مخنیوي لپاره باید د ښاروالۍ اداره د نورو بنسټونو سره په همکارۍ د واټونو له مخې راټول کړي او د درملنې په موخه روغتیایي مرکزونو ته وسپاري. په دې هکله راپور واورئ. په افغانستان کې په نشي توکو روږدي کسان د هوا په تودېدو او سړېدو سره له ګڼو ستونزو سره مخ وي. دا کسان د کال په اوږدو کې بې سرپناه د ښار د واټونو پر سر د ځان لپاره د نشي توکو د پیدا کېدو لپاره خپل شپې او ورځې سبا کوي چې د دوبي موسم په ټکنده غرمو او د ژمي موسم په سړې او یخنۍ هوا کې ناروغۍ ورته پیدا کېږي او له دې امله ډېری خپل ژوند له لاسه ورکوي. د هرات د عضوي روغتون چارواکي وایي چې د روان لمریز کال له پیل راهیسې په نشو روږدي 98 کسانو په هرات کې خپل ژوند له لاسه ورکړی چې د تیر کال په پرتله په وفیاتو کې زیاتوالی راغلی. د هرات عضوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي څرګندوي چې د تلفاتو ډیری برخه د کال په وروستي موسم عقرب، قوس جدي او دلوي میاشتو کې د سړې هوا او یخنۍ له کبله رامنځته شوې. آمار 98 واقعه فوتی داریم از متعددین در طول سال که طبق همو گزارشی که ما داریم 11 واقعه در برج عقرب بود، 17 واقعه در ماه قوس بود، 36 واقعه در ماه جد بود و 34 واقعه هم تا فعلا در چند روزی که از برج هوت تیر شده، مجموعا 98 واقعه. راغلی جلالي ټینګار کوي چې په مخدره توکو د روږدو کسانو د ځاني تلفاتو د کمښت او مخنیوي لپاره باید د ښاروالۍ اداره د پولیسو او نورو اړوندو بنسټونو په همکارۍ معتادین د واټونو له مخې راټول کړي او د درملنې په موخه روغتیایي مرکزونو ته وسپاري. خب مسئولیت اساسی اگر ما اصولا از نظر امور اداری بگیم مسئولیت جمع‌آوری از اینا از سطح شهر وظیفه شهروریه، ولی اینا توسط حوزه‌های امنیتی پلیس‌های حوزه‌های امنیتی به شفاخانه انتقال میشن از مسیر جریان شب یا در جریان روز در چیایی که دارن گشت و گذارهایی که دارن انتقال میشن به شفاخانه. د ونې وړ ده چې د هرات د عامې روغتیا ریاست د امارو پر بنسټ په هرات ولایت کې د 80,000 په شاوخوا کې په نشو روږدي کسان موجود دي چې ډیری د ایران هیواد څخه راګرځېدلي دي.